تنهایی راته بلا ده باید راسې تنهایی راته بلا ده باید راسې تا ته بل رقم اړتیا ده باید راسې پسرلی او اختر غبرګ راغله جانانه پسرلی او اختر غبرګ راغله جانانه بهانه دې بېمانا ده باید راسې د غزل او مزل پاڼې او همداشان د یوټیوب چینل درنو لیدونکو په سلام او مینه مو هرکلی هیله د ښه بیاست او د صحت په کالۍ کې بنغښتې قدرمنو نن دا سره خپرونه کې د ښایسته هنجرې خاوند او د ښکلي د شعر خاوند ښاغلی خیرالله کرار صاحب راسره دی شعرونه به ترې اورو ترنم به ترې اورو ژوند به یې پوښتو او کوښښ به کوو چې څو پوښتنې هم ترې وکړو کرار صاحب په سلام او هرکلی کوم او زموږ په دې ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست وایم وعلیکم سلام ټکور صاحب تاسو ته او د تاسو د چینل ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته موږ هم خپل سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوو خوښ یم چې ستاسو سره په دې مازدیګر کې ستاسو د یوټیوب خپرونه کې میلمه یم یو ځای یو سره ډېره مننه زه هم خوښ یم کرار صاحب راځه خپرونې په لومړي سر کې به یو غزل درنه اورو بیا به وروسته پوښتنو ته راګرځو اول په دواړو سترګو یو غزل دی وایي ای د چا کاتره ته د زرو په تول راکړه ای د چا کاتره ته د زرو په تول راکړه او د خپله شنه لیدره ته د زرو په تول راکړه ای دا زړه مې په ناچیزه څیز کې واخله دا زړه مې په ناچیزه څیز کې واخله ای خپل زړه راته د زرو په تول راکړه او جانه دا کعبه دې ستا وي دا ایمان دې واخله جانه دا کعبه دې ستا وي دا ایمان دې واخله او د سترګو نه باڼه راته د زرو په تول راکړه دا تږی جل وهلی مین زړه چې مې پرې موړ شي دا تږی جل وهلی مین زړه چې مې پرې موړ شي په لپه کې اوبه راته د زرو په تول راکړه د غاړې لونګین کې او د شنو بنګړو په منځ کې د غاړې لونګین کې او د شنو بنګړو په منځ کې د عمر یوه شپه راته د زرو په تول راکړه د جام د زهرو ډک کړه انتظار شه نو یو ځل خو د جام د زهرو ډک کړه انتظار شه نو یو ځل خو د سرو شونډو نشه راته د زرو په تول راکړه ای دا د چا کاتره ته د زرو په تول راکړه د خپله شنه لیده راته د زرو په تول راکړه ای دا زړه مې په ناچیزه چیز کې واخله ای خپل زړه راته د زرو په تول راکړه کرار صاحب ډېر خوندور و کرار صاحب ولې مو شعر شاعري ته مخ کړی علت یې څه و چې تاسو یې مجبوره کړله سره شعر زه و ټکور صاحب طبیعي خبره ده انسان باندې یا یې خپل ذوق وي شوق وي یا محیط و چاپېریال دې ته مساعد وي زمینه دې ته مساعد وي د چا شعرونه لولي خوند ورکوي هغوی تاثیر ورباندې پرېوځي زما د مکتب دوره کې دغسې شعرو سره مې علاقه وه ذوق مې ورسره و لوستل به مې خوند یې راکاوه دا به یو شی په ذهن کې راګرځېدو کتابچه کې به مې لیکل بس خاص ځانګړی لامل نه لري ډېره مننه نو څومره وخت کېږي چې خپل هم په شعر لیکلو پیل کړی شعر لیکلو باندې خو مې وخت ډېر کېږي خو لیکلي مې ډېر نه دي تقریبا دغه 4-5 کاله کېږي شعر لیکم دې 4-5 کاله کې مو څومره غزلونه به مو لیکلي اقلا تعداد درته معلوم دی یا نه ټکور صاحب د تعداد په اړه که ووایم لیکلي به مې ډېر وي ولې موجود به بیا نه وي راسره لیکم یې په یو شي کې که کتاب مې په لاس کې و په هغه یې ولیکم که مې په ټلیفون کې و ټلیفون کې ولیکم بس هغه کې ورک چې شو ورک شول بیا مې سر نه دی شاعران پر دغه ځای باندې بیخي بې پروا دي بس دغه بې پروایي زما سره هم شته د زرو په قدر نه پوهېږي ډېره مننه کرار صاحب موږ خو مو له نوم او څېرې سره بلا اشنا یو که چیرې لیدونکو اورېدونکو ته هم خپل ځان وپېژني نو ډېر به ښه شي زه خو چون خلک خو مې نه پېژني د پېژندلو نه یم دومره دغه نه یم چې ما د خلک وپېژني
او زه خپل نوم مې خیرالله دی، تخلص مې قرار دی، او اصلا د خوست ولایت یو، خو فعلا موږ هلمند کې زندگی کوو، ژوند و زندگی م دلې ده، دلې هلمند کې مکتب نه فارغ یم، پوهنتون دوره کې یم. ښه، نو خوست ته کله ځو د خیره؟ خوست ته چې سنځلې پخې شوې ځو. راځه قرار صاحب، دوه غزله په ډیپلومه کې درنه اورو، بیا به وروسته یو ترنم ته راسو. ډیپلومه کې به غزلونه درته ووایم. غزل دی ټکور صاحب وایي: ځینې په تلوار کېږي او ځینې په تلوار له حساب وتې دي، ځینې په تلوار کېږي او ځینې په تلوار له حساب وتې دي، او ځینې په سنگار شمیرو، ځینې په سنگار له حساب وتې دي. هغه چې د مخ لمنې روغ او د شا لمنې څیرې ده، هغه چې د مخ لمنې روغ او د شا لمنې څیرې ده، هغه د یوسف په څیر د یار له حساب وتې دي. تاسو بې وفا خلک د کلي شمار کې مه شمېرئ، تاسو بې وفا خلک د کلي شمار کې مه شمېرئ، مونږ سره په ښار کې د خپل ښار له حساب وتې دي. وایي تاسو بې وفا خلک د کلي شمار کې مه شمېرئ، مونږ سره په ښار کې د خپل ښار له حساب وتې دي. ښکلي چې هر چیرته وي نو رادې شي، ښکلي چې هر چیرته وي نو رادې شي، زموږ د عشق بازار کې خریدار له حساب وتې دي. او دا مو غټ ثبوت دی، شپېته شله قربان شوي یو. دا مو غټ ثبوت دی، شپېته شله قربان شوي یو، دا مو قرباني ده چې تردار له حساب وتې دي. نه نه داسې نه ده چې ریاضي مې خدای ګزدانه ده، نه نه داسې نه ده چې ریاضي مې خدای ګزدانه ده، ستا خو لیوانۍ بڼه د شمار له حساب وتې دي. او زه ټول نه یادوم، ګورئ ټول ښکلي خفه نه شي، زه ټول نه یادوم، نه نه ګورئ ټول ښکلي خفه نه شي، ورک دې بې وفا شي، بې وفا له حساب وتې دي، ورک دې بې وفا شي، وفادار له حساب وتې دي. او نه نه موږ هم د دیدن په نامه ښکلو ته قانون لرو، نه نه موږ هم د دیدن په نامه ښکلو ته قانون لرو، څو چې ګناهګار نشي د دار له حساب وتې دي. او له نوې دې خبر کړم، څوک چې مړي خمارې سترګې ولري، له نوې دې خبر کړم، څوک چې مړي خمارې سترګې ولري، که سوچ سوچه کافر وي د قرار له حساب وتې دي، که سوچ سوچه کافر وي د قرار له حساب وتې دي. نه نه ته هیڅ کار کولی نشې، نه نه ته هیڅ کار کولی نشې، ته بې زړه یې، ته اقرار کولی نشې. ښه نو ته اشنا د کوم مذهب پیرو یې، ښه نو ته اشنا د کوم مذهب پیرو یې چې د مینې هم اظهار کولی نشې. یا دې ویره د په زړه کې له تهمت نه، یا دې ویره د په زړه کې له تهمت نه چې له ورور سره یې بنډار کولی نشې. او ته خو لاړې، ته د هر مذهب کافر شوې، ته خو لاړې، ته د هر مذهب کافر شوې چې د سرو شونډو انکار کولی نشې. نه ملنګه په کچکول کې د ټینګه او غیران نشته، نه ملنګه په کچکول کې د ټینګه او غیران نشته، نه ملنګه ته بازار کولی نشې. او څه لیندۍ غشې باڼه راته ولاړ یې، څه لیندۍ غشې باڼه راته ولاړ یې، خو په زړه باندې مې وار کولی نشې. ته خو هم راته بېوسه غوندې ښکارې جینۍ، ته خو هم راته بېوسه غوندې ښکارې جینۍ، ته هم بېوسه یې قرار کولی نشې. ډېر خوندور کړه صاحب. شفاعت ریحان لیکي وایي د جي ډي آی له مخففو تورو، د جي ډي آی له مخففو تورو غلیمان
ویره لري، ډار لري. او نړۍ ته پیچ د غوږو خود ورکوو. نړۍ ته پیچ د غوږو خود ورکوو، ولې زموږ په کارو کار لري. قرار صاحب ترنم ته راګرځي. ترنم دی ټکور صاحب. تو به خبرې ما تو به خبرې مکه و تو به سندرې وایي د عشق د مذهب ذکر کړي وړه سندرې وایي تو به خبرې ما تو به خبرې مکه و تو به سندرې وایي د عشق د مذهب ذکر کړي وړه سندرې وایي د عشق د مذهب ذکر کړي وړه سندرې وایي چې تا ویل ستاسو کلي کې د شپې ستوري راکوز شي چې تا ویل ستاسو کلي کې د شپې ستوري راکوز شي هغه یوې جنۍ هغه یوې جنۍ ته ټوله شپه سندرې وایي د عشق د مذهب ذکر کړي وړه سندرې وایي تو به خبرې ما تو به خبرې مکه و تو به سندرې وایي د عشق د مذهب ذکر کړي وړه سندرې وایي زموږ د پاکې مینې استدلال چې پکې شوی زموږ د پاکې مینې استدلال چې پکې شوی یوه دنه ټپه یوه دنه ټپه نورې هغه سندرې وایي د عشق د مذهب ذکر کړي وړه سندرې وایي تو به خبرې ما تو به خبرې مکه و تو به سندرې وایي د عشق د مذهب ذکر کړي وړه سندرې وایي د مینې وای ماما انجلۍ شي سندرماره د مینې وای ماما انجلۍ شي سندرماره زما د زړه کړه زما د زړه کړه جوړه میخانه سندرې وایي د عشق د مذهب ذکر کړي وړه سندرې وایي تو به خبرې ما تو به خبرې مکه و تو به سندرې وایي
د عشق د مذهب ذکر کړي وړه سندرې وایي د دې جنۍ ثبوت دی چې مینا به ضرور وي د دې جنۍ ثبوت دی چې مینا به ضرور وي مېلمه ته د رخصت مېلمه ته د رخصت په بدرګه سندرې وایي د عشق د مذهب ذکر کړي وړه سندرې وایي تو به خبرې مه کوه تو به سندرې وایي د عشق د مذهب ذکر کړي وړه سندرې وایي نن بل رنګ بخمل ملکوڅۍ په اوږو اوړي نن بل رنګ بخمل ملکوڅۍ په اوږو اوړي نرې وهي قرار کړي کوز د سندرې وایي د عشق د مذهب ذکر کړي وړه سندرې وایي تو به خبرې مه کوه تو به سندرې وایي د عشق د مذهب ذکر کړي وړه سندرې وایي د عشق د مذهب ذکر کړي وړه سندرې وایي ډېر خوندور بلا خوندور قرار صحیح وایي چاته زړونه تش کړو غم د چا په اوږه بار کړو څو ماښامه ژوند دی په ژړا به یې تکرار او نه در څخه غواړو لویې مرتبې نه در څخه غواړو لویې مرتبې پرېږده چې دا واړه ځانونه یو د بل ازار ډېر خوندور ډېره مننه نو دا چې د خپرونې وخت ته ګورو نو نوره اجازه نه راکوي ډېره مننه چې زموږ بلنه ومنله خوشحاله اوسئ ټکور صاحب د ستاسو مینه ده ستاسو پرزوینه ده په موږ باندې موږ هم تاسو نه ډېره مننه کوو چې وخت مو راسره ضایع کړ خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړه یو څو شېبې مو دلته زموږ سات تېر کړه ژوندي اوسئ مننه ډېره مننه قرار صاحب د غزل او مزل پاڼې همداشان د یوټیوب چینل درنو لیدونکو دا وه له قرار صاحب سره یو کوچنی شانتې مرکه تر بیا چې موږ تر یو بل شی رځو نو پر همدې ځای اجازه راکړئ د لیاله په امان